چې خاورې د دې ځمکې په دجال واچو یاره راځه چې په سپوږمۍ کې ځان له ټال واچو یاره او ستړیا د وجودونو نه په لار وي پاتې شوي ستړیا د وجودونو نه په لار وي پاتې شوي او هوا کې چرته ګوتې د پنکار وي پاتې شوي وریځې د مړو څاڅکو نه خمار وي پاتې شوي او د غم زلفې خورۍ په دنیا بار وي پاتې شوي د سترګو نه خبرې د انکار وي پاتې شوي او ډیوې د دنیاوي سوچ په مزار وي پاتې شوي دنیا ته چې په مخ باندې رومال واچو یاره راځه چې په سپوږمۍ کې ځان له ټال واچو یاره او دویم بند دی چې خوا لکه د ځمکې په خلا کې په غورځنګ وي خوا لکه د ځمکې په خلا کې په غورځنګ وي او نرۍ نرۍ پشمک وي او حل شوی پکې بنګ وي لاسونه زما دواړه ستا د ملا سره ترڅنګ وي زلفان دې بې ترتیبه د ساګانو هماهنګ وي د غونډې ځنې خال د زهرا سره په جنګ وي او د ستورو لاس پړقېږي د سپوږمۍ د پنځیر شلنګ وي موږ دواړه بې خودۍ کې چې دمال واچو یاره راځه چې په سپوږمۍ کې ځان له ټال واچو یاره او بل بند دی چې ساګانو رقص اغستی وي د خوند د زمزمې نه ساګانو رقص اغستی وي د خوند د زمزمې نه او حواس زمونږ تت وي د مذهب او عقیدې نه وي سترګې بې شعوره د خیا او د پردې نه جسمونه منور وي بې شیطانه وسوسې نه د روح نه به هېر شوی وي د سا د پرښتې نه او یخوالی بیخي ورک وي د هوس پاکې جذبې نه چې لاسو کې د خپلې خوښې پال واچو یاره راځه چې په سپوږمۍ کې ځان له ټال واچو یاره او دغه اخیری بند دی چې جوړ موږ د خلا په یو ګوټ پیر کې ځان له کور چې جوړ موږ د خلا په یو ګوټ پیر کې ځان له کور کو په ډوبه خاموشۍ کې چې گویا د زړونو شور کو تیارې چې کو مشال به په ډیوټ باندې نسکور کو د خولې د بړاسونو نه به بل ځان ته سرور کو انګور به د لبانو د یو بل په خوله کې زور کو مهتاب به ځان ته دواړه په بستر باندې راخور کو لړۍ به څو د ستورو په دیوال واچو یاره راځه چې په سپوږمۍ کې ځان له ټال واچو یاره یو سړی څنګه اخر یاد کړي د دنیا مخونه او بیا د یو سړي په یو مخ کې بلا مخونه او خپل امتحان ته نه په بل امتحان ودرېدمه حیران ولاړ یم بدل کړي دي هر چا مخونه سلامونه خوږو ستړي مشئ ادبي خپرونه ده د نو شاعرانو لړۍ ده زلمی شاعر دی راسره عادل دی راسره د سره یو څه پوښتنې کوو او بیا ترې شاعري اورو ډېره ښکلې شاعري کوي تر اخره پورې راسره واورئ او دغه شعرونه یو ځل زما په خواست باندې خپل ملګرو سره هم شریک کوي ښه ډېره مننه به وي او په یو شعر خو راته کامنټ کې بیا خامخا وکئ ښه عادله په خیر او ستړي مه شئ زموږ ډومبۍ خپرونه ده او په خیر راغلي درته وایو ډېره مننه درمن لاله الله قدر وکړه قدرمند شئ او چې موږ ته دومره درانه وکتل او بس چې څه دغه مات ګوډ شیرونه یې دغه و درته وایو د کوم ځای سره تعلق ساتې زه شوګرکین فارم اکبر آباد کلی ورته وایي زموږ یو کچه کلی دی او د نشپاتو باغ سره خوا کې دغه اوسېدونکی او دا کوم ځای کې راځي دا چې پر 400 روډ ورته راځي نو د رنګ روډ نه مخکې چې کم نیر دی دا ورته مخې ته راغلی ولته بورډ لګېدلی اکبر آباد کلی او څه روزګار کوي روزګار چې کم دی نو پرایویټ جاب کو اوس فلحال چې کم دی نو د NRSP مایکرو فاینانس کې چې کم دی دی کې شعر و شاعرۍ ته څنګه راغلی شعر و شاعري سره د وخت سره مینه ساتلې ده او بس څومره وخت وشو تقریبا یاره وخت کېږي درمان لاله تقریبا د کالج د دور نه کو 2014 خوشه لکه لس کاله خوا وشا کېږي دغه شان او زیات تر څه لیکي خوښ دې سي غزل نظم یا بل څه بس زیات تر خو مې غزل لیکلی دی کله ناکله پکې چې د نظم دغه شی نظمونه هم پکې ولیکو خوښې شاعر دې څوک دی د خوښې شاعر خو شاعران خو ټول موږ ته درانه دي زموږ د پښتو د ژبې خو چې کم اوس اورم په دې وخت کې یا د چانه د سوشل میډیا له غالي متاثره شوي یو نو کاروان مومند دی او دای کې داسې زلمي شاعران نور دي د غزل مومند صاحب شو یو زموږ د ټولنې چې کوم دی چیرمن صاحب احسان لازریان هغه ډېر ښه شعر لیکي مهران مومند دی پکې تاسو مو اورېدلی یې جی نو دغه کسان دي او باقي چې نور کوم ټول شاعران د پښتو د ژبې نو زموږ د سر ګلونه دي موږ دې صرف اورېدلي یو که په خوښو کې نه تاسو مونږ اورېدلي یو تاسو په خوښو کې دا خو ځان له خبره ده خو ته به موږ ته اوس څه وایې ډومبې
بس دغه کته به درته ډومبې ویمه چې دا زه چې یې پیدا کړم جوړ پرها دی بیا پیدا کړو دا زه چې یې پیدا کړم جوړ پرها دی بیا پیدا کړو دا ته چې یې پیدا کړې جوړ شیرینه یې پیدا کړه یو څو خبرې داسې وي چې زړه یې راله تور کو یو څو خبرې داسې وي چې مینه یې پیدا کړه او دغه یو څو شیرونه نورم چې درمان لاله شیرونه دي نیمګړی غزل دی چې جوړ کړی د اوښکو په چینه باندې تصویر دی جوړ کړی د اوښکو په چینه باندې تصویر دی او دا څوک دی دا د چا په آینه باندې تصویر دی یو ښځه ده د تن جامې ځای په ځای شلیدلي یو ښځه ده د تن جامې ځای په ځای شلیدلي خو جوړ چرته په لاس د نارینه باندې تصویر دی مننه یو ښځه ده د تن جامې ځای په ځای شلیدلي خو جوړ چرته په لاس د نارینه باندې تصویر دی او په دواړو په تور تار ګنډ تیر شوی دی په دواړو شونډو داسې په تور تار ګنډ تیر شوی دی په دواړو شونډو داسې ګنډلی چا د ظلم په رینه باندې تصویر دی او د خوږ زړه د دردونو نه مې سترګه پټه نه کړه تړلی مې نن ځان ته په سینه باندې تصویر دی او دغه څو شعرونه نور دي چې ما به ووژني لا داسې د ارمان خو نه دی چې ما به ووژني لا داسې د ارمان خو نه دی او زړه مې لا روغ دی څه بیخي در پسې وران خو نه دی او سر په سنګل کې ده وه نیمه شپه ده مه یریږه سر په سنګل کې ده وه نیمه شپه ده مه یریږه دا زناورو خو د یاد کړو سازان خو نه دی سر په سنګل کې ده وه نیمه شپه د مو یریږه دا زناورو خو د یاد کړو سازان خو نه دی او چې کوم رنګ ستا خوښ وي هم هغه کې د تور وي که سور چې کوم رنګ ستا خوښ وي هم هغه کې د تور وي که سور خال سه هندو خو نه دی رنګ سه مسلمان خو نه دی مننه چې کوم رنګ ستا خوښ وي هم هغه کې د تور وي که سور خال سه هندو خو نه دی رنګ سه مسلمان خو نه دی خدای دې میرات واچوه ته تې ړومبی سله راغلی خدای دې میرات واچوه ته تې ړومبی سله راغلی یار وای درغلم ریباره را روان خو نه دی او چې دا منکر دی او تا مړ کو تا جنت وګټو چې دا منکر دی او تا مړ کو تا جنت وګټو مړه که دغه ستا ایمان وي څه ایمان خو نه دی او درمن له دغه بل غزل دی چې په چپه خوله تې د نالوستو چغو ویر پریوزي په چوپه خوله تې د نالوستو چغو ویر پریوزي او خلک ړانده دي ستا د سترګو نه تفسیر پریوزي او د ښکلا غم له پرښتې که له اسمانه راځي څه به په سوات پریوزي څه به په کشمیر پریوزي د ښکلا غم له پرښتې که له اسمانه راځي څه به په سوات پریوزي څه به په کشمیر پریوزي او زه ټوله د ښکلا غم له پرښتې که له اسمانه راځي څه به په سوات پریوزي څه به په کشمیر پریوزي او زه ټوله ورځ د یو کوټې په سمبالښت تېره کړم کوټه په شړکو له خودوړه په تصویر پریوزي مننه زه ټوله ورځ د یو کوټې په سمبالښت تېره کړم کوټه په شړکو له خودوړه په تصویر پریوزي او د ناسکرونو د شپې د دې لوټلي کاروان سکه الزام به د تورخم په دې دنځیر پریوزي او عدل که ډېرې ورله وکړي د لفظونو جامې احساس یې دروند دی بلا بوج یې په ضمیر پریوزي او دغه څو شعرونه دي چې لږ غونتې رایاد که د مخ ګونجې مې دا شته عمر په شا راکاږي که د مخ ګونجې مې دا شته عمر په شا راکاږي په آینه کې څوک ولاړ دی ځان ته ما راکاږي او خدای به قهار وي خو ملا صاحبه دومره هم نه خدای به قهار وي خو ملا صاحبه دومره هم نه چې دلته هم راښکلم هلته به مې بیا راکاږي مننه خدای به قهار وي خو ملا صاحبه دومره هم نه چې دلته هم راښکلم هلته به مې بیا راکاږي او په سترګو نه جاړي په ګوتو باندې جاړي ظالم څوک د رباب په دې تارونو کې ژړا راکاږي په سترګو نه جاړي په ګوتو باندې جاړي ظالم څوک د رباب په دې تارونو کې ژړا راکاږي او د خپل شهکار او د هوس ترمنځ ورک مصور د خپل شهکار او د هوس ترمنځ ورک مصور تصویر ښه جوړ دی او برشونه یې په ملا راکاږي او دغه څو شعرونه نور چې ژوند څه و
د ګستاخ نظر کانې وي بېمانې وي او کنه ژوند څو د ګستاخ نظر کانې وي بېمانې وي او روانې په اوبو کې افسانې وي بېمانې وي او ولاړ د دایرې منځ کې د پرکار د یوې څوکې ویلې که هر څو مو ترانې وي بېمانې وي ولاړ د دایرې منځ کې د پرکار د یوې څوکې ویلې که هر څو مو ترانې وي بېمانې وي او هوس په دغه وخت کې د ښایست نه بالاترو په مخ د هغې هر څوک دانې وي بېمانې وي هوس په دغه وخت کې د ښایست نه بالاترو او په مخ د هغې هر څوک دانې وي بېمانې وي او پنکار پوخ دوزخي و او ملا د جنت مشر دنیا و د تخلیق د خولې معنی وي بېمانې وي ملا پنکار پوخ دوزخي و او ملا د جنت مشر دنیا و د تخلیق د خولې معنی وي بېمانې وي او هوسو خواهشات و ارمانونه پکې ځای و دې زړه کې که څلور قسمه خانې وي بېمانې وي او زه خیر دی بس دله ستا د دې خبرې مخکې زما سره چې څومره بهانې وي بېمانې وي